یو بینه پکې یو سیلاب چې راغلی دی دا کور دی راته ښکاري دا دی دا دی څوک شته که نه څوک شته کوره څوک یې سلام علیکم جی وعلیکم سلام السلام علیکم څنګه السلام علیکم الله دې خوشحاله کړي موږ د ویلچر ارګنایزیشن نه راغلي وو زه دې د سیلازتګان دپاره د امدادونه ورکوم که نه خو تا به څوک تپوسونه کوم دا ته ووایي چې کور کې څه حالات دی خپل زخمونو راله پالکې په توړه وه دا ووایه چې څنګه حالات نه دی په موږ خو هر څنګه حالات راځي دا راته ووایه کوټه پرېوتې ده که روغه ده کوټه په کوټې ټولې کوټې را پرېوتې یوه چیلۍ مې وه هغه پکې لاړه ترورې او څو ټاوې ټاوې څاڅکي خو پکې ووایه که نه هغه اړیکې پکې دی لږ وکړه خفه نه شي تورې خو تورې دا راته ووایه چې په پېټۍ کې اوړه شته څه کې هم چې وړې هغه به یې د چېړې چې د چېړنو نه دي پېټۍ دی شته دی ټوله پېټۍ وړې تا سره وړو دا خو وجل کوي د دې په دې کې څونه درد دی دا راته ووایه چې څه دله راوړو چې څه د دنیا په مخ دي ټول رانه راوړي دا وګوره دا مې دله منچې وړي دي دا په سهار کې پخې او دواګان دې مسافرو ته کوه دا دوی رالیږلي الله دې ټول ښاد آباد کړي دا واله بله دا واله غوړي 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 اصلي دي اصلي دا نه دا توفي دا بله دا پردی ده راکه زمانه تو غریبه ده ورګه بیا به چې والو کې مړکې راځي بیا به څنګه به بیا والي دا ونیسه دا شرف دې په دې وجه ټوله ګوتۍ راکه ګوتې وایه ګوتۍ ټوله راکه څه شمارل کې که ټول کوم چې یا کوم دا تقسیم کړو خدای دا ستاسو حق موږ دې ته ورسوو بله خبره ته کومه دا څه کې ته پلټو والې باندې نه خبره به نه کړې د دې اووه بجې دي او دا یو بجې ده کله ما خو واده نه دی کړی دا څه دی واده یې نه کړی نه چې په ما ته سینده تورې دا به دې کې بیا جوړو نو تپوس به دې پیلا کړی وی که نه خلاص تصویر وباسه تصویر دا څه نه راکړه دا به وکړه ټیم کې غلط دا څه چې واده الله تا خو تا واپس نه که تصویر دې رانه وي تصویر خو تمنیل دپاره واله که تصویر به وباسو ښه تصویر به ولې وباسې د چې کار وکړه خپله نیا دې راوله هغې نه تصویر وباسه نه که ته تصویر نه وباسې نه زه پښتنه یم چې پښتانه یم داسې کار چې پښتانه که نه زما نیا نه خپل ټیک ټاک اړي ده زما نیا راولې تصویرانه ویډیوګانې ته کوه پروا نه کړي ښه راکړه تاسو ته ګورو دې خولې تاسو څوک امداد کړي تصویر وباسې نو بیا به امداد کوو تاسو زمونږ مشران یې خو فوټوګرافران یې زمونږ عزت پسې به راغېستې ده موږ تاسو ته پښتانه نه ښکارو پښتانه بدنه شه او دنه د کومې شاک خوره دا ولا بل څه چې څوک تصویر وباسي موږ یې غلی ترورې دا مونږ له چې دا خلکه په پنډونو رالیږي نیمې زمونږ وي او نیمې ستا نه رښتا لکه وایم ستاسو غونډه کې خلکو له خو په دې وجه مونږ پیسې رالیږو یو تصویر بیا هم واله نه ولې ځان به راباندې مړ کړي د قسم مې دې هله منصوره یو پیکټ په هم درکړو نه نیالم د لوږې کې مړه شم خو زه پښتنه یم د تصویر نه وباسم خزانې نو بیا څه کوو بیا د نارې مړه شه کور ځه مړه دې کومه دا لاسه د پښتانه دي تصویر وباسه او تصویر وباسه زمانه بل څه یې تا چې کله چې لوګه د باندې راغلی بیا به راځي تا ته مې د خدای نه حواله کوي الله مې شته دغه د کومې کې هغه نارې ولې تېروه لکه مونږ چې خپل ریکارډینګ وکړو ټیک وای ویکو وای په شلخت دې ولګیا بل کور دا جګړه شوه درنه دا برکت پکې نه کړه جګړه کومه جګړه غټ بیا ولالي تاسو شرمېږئ چې کیمره م راغېشته په خلکو په کورونه ګرځئ او یو د پیکټ د میچو ورکوې
نه غټ پټ زوی کور ناست دی او مور یې روغ کړی دا خو اوبه وړی او دا مې رانیولی دی اوس راله دا اوبه وړي ته رانیسي ته راځه دا مې رانیولی زیمونه تصویران وباسي ونه باسي تصویرو سره ورته نه وباسم راځه هغه نیاله دې وباسي تصویرانو نیاله ته خپل نیاله وباسه ته نه درځه میله راځي د نیاله رالي نو خبرې ښه غوړي نه دې واخیسته غوړي راوړوې وړي وړه غوړي دې راواله خدای دې تباه کړه زموږ خو دقه چلبول دی جا کنه केव्हा का बिलकुल रोखती वय जाशी जाशी ना होंडा मेरा वागत बिल्कुल बराबर बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को यारानो दोस्तानो जमा मुसाफिर रुणो ता खून खार सिन्ने چې کوم د سواد د لیکي راغی زما د 400 هغه کور روان کو چې په کور کې یو بابا پورې په دې ډوکو په دې لاندې دی باندې بنیاد راخې جوړ یو دا هغه علاقه ده دا هغه ځای دی خو کاکا موجود دی ځکه موږ ورته سره میرا په سره دروغ نه وایو ثبوت ورته ښایو ابا باندې کوم وایو څه يخفودنا هدينا لاش بيها في الميوزكة لاش بيها ورشة كده كسالة بيشورة رفاقة لا رفاقة هنا جيها كده تبا رفاقة أو جيها تبا رفاقة كانوا كتلوكو تاها غبي وسا سوزيدلي كريدلي نريدلي بابا كاكا فاتو کاکا دا راته ووایه چې کور دې کوم ځای و دلته وکړه په دې ځای باندې د سیلاب چې راته ستا تاثرات څه وده وي ویښ وي شپه وه ورځ وه زه خو ودومه ها او شپه وه او په شور یې راپاڅېدم ها په شور نو ته چې راپاڅېدې نو کور یې وړی و که و تقریبا چې بس اخره نه زموږ کټونه پاتې کوټونه پاتې د کور یې دنه یوړو کټونه یې پرېښودل هغه کټ د اوبو د سر د پاسه روان و ها ډوې کو خوب وینم الله پاک موږ بچ کړو ها نو چې کټ کې ته په هوا په دې اوبو روان وې نو دغه وخت کې زړه کوم اواز وکړو نو لاس هم داسې ټولو غاړې ته ځان راوویستو او الله پاک زموږ سرونه بچ کړل چې لرګي مرګي خو پکې نه ونیولې نه لرګو کار د نه کومه خو بس د الله کارو کور یې وړو نو کور کې څه څه پرېښي وو او دوه شیونه یې پرېښي دي دوه څه یو زه او یوه مې بوډۍ مور خو لکه نور هر څه یوړه به ته بوډۍ مور دې پاتې شوې هر څه یې یوړه شو کاکا مې په دقه دی یوازې پاتې شو کیمره مې ورنیسېده مکا سر لاندې که خفه شو بیا بر اسمان ته وګوره ما راواړوه لږ مخ مې خندا نه راځي نه بس داسې ښکاري ښه ګرانو کتونکو اوس موږ امداد کوو چې کوم امداد موږ له هغې کیمره خو صحیح برابر چې امداد به پوره راغلی ښه کاکا هغه مسافرو هغه بېوسه خلکو تا له خپل وس رالېږئ چې زما د دې بېوسه رور سره د کار وشي دا پوره 2 لکه او 10 روپۍ دي څومره 2 لکه 10 زره په دې بدن له ښه کار روزګار روان کړو د خپله کورنۍ کې یو کوډکۍ جوړه کړه ښه دا واله دا وګوره مونږ ورکړې دا هغه پیسې دي چې ستاسو امانت درته ورسېد چې الله دې ستاسو ډېر قدر وکړي کاکا ما سره هم د امداد وکړو دا موږ نه دي کړي چا چې امانت رالیږو ته موږ خپل امانت حواله کړو الله دې هغوی سره ښه وکړي راغی شات په دعا وکړه داسې
راشه کار وکړه دغه پیسې ما الله لپاره ولې چې کټم کړم نه مې کټ ها کټ دا واده دا 200 او دا 300 ونیسه دغه را دا کار مو کاکا په دغه 300 روپو باندې یو بیا راوړو ټماټر باندې خټه تړکا باور کې کنه او سپدی دا باندې وراجمان کینا تا ته به کوم نور امداد دی مې له شوس مونږ اجازه ترا کاوه ها پیسې ډېرې نه وي نه پیسې وړې نو دا خو زمونږ دب لګوي چې را لګي چا نه را لګي دا فلمنګ ویډیو کړه او دا مې سره واده ده ما د کیمرامین په سر قسم خورم چې 500 روپۍ را باندې کار شي بل پروګرام بدل کوم دا قسم نه پاره نه ساتلی هم مکوا لالا می ټیک وای لاړو دي خفه خوې سل نورې خفه ما ته پته لته دې کونډه اړه مې کړې پېم د باندې ځه تا د سلو کار نه وي مزه کوه چې د ژوندې ما نور بم راځي کنه نور کسان نور هم راځي تاسې دوه درې سوه به درکوي بس خامخا څه به وکړي تام نه کټه کټه ټولې ما ته پته ده ستا د واده فرنیچر لپاره سامان شو راځه لوبه تیاره ده بالکل ښه دې خوا کې کې ما نه برابرو داسې کار وکړم بیا پکې راکور روانه کور پکې وښایه دا کور ډېر شو نه په 2010 کې چې تیار کړو حقه دي بس خبرې ته شروع وکړه انده السلام علیکم چلک سلام وکړه خبره ورګي وکړي وروسته وکړه السلام علیکم ګرانو مینوالو مونږ سره دې ټیم کې یو ځوان ناست دی دې ته راشئ مه ګورئ چې سوځېدلی دی خو لږ ورته په غور وګورئ نو د دېګ ټام کش ښکاري خو نه دا هغې سیلاب والی دی چې د کوم سیلاب په منځ کې یوه اونوا کیمرمینه ډانګې مه کوه را مخکې کا د سیلاب په منځ کې اونوا پوره 15 ورځې په هغې یوې اونه کې دا ځوان ناست و مرونه و ټنډې و لوګي و وسوځېده ملګرو ملګرو نه مې باغ باغ روزي والله هغه خبرې هم نشم کولی یا پلار دې خاندي کنه څه کې شرم شو دې خو دې خاندي که نه ته خبره داسې وکړه که نه دا وې صدمې والي دي ټول خو ویې لکه مطلب لاړ دا مو له بل جوړ کړو هغه صدمې خوشحالۍ او غم وو نو یې ځکه خاندي صحیح ده نو ملګرو دې ځوان له مونږه دا کور تیار کړ او ډېر په محنت سره تیار کړ خو دې نن سبا اوتر دی داسې اوتر دی چې نیم خاندي او نیم جاړي دا دې ته ګناه نشته دا هغې لږو ټنډو و اخر په یوې اونه باندې ناست په یو خراغ کې دا غوړي م ونه راوړي غوړي څه کې کور هم ونه غونډ تیار کړ نو مینهوالو راولېږئ دا د دې مخ ته وګورئ چې تاسو کې دا ډول هم شته که نه ځوانه ټیم نشته ورګرونه دا یو بیا پروګرام خدای دې په قهر اخته کا دا کور ستاسو دی او که دا ده دی دا 2010 کې مونږ جوړ کړو که نه یاره چې دا خوله باندې ماته کوم دا د ګل خان کور دی بس یم دې څه دا ګل خان دی بس د دریو په کیمرا راغشي مړه خلک په شرمونو سره کروړه تا له هم پکې څه جوړ دا خبره کوم دی چې میډیا ته مو باسو چا یې موږ خپلې سره کوڅه غم مه کوه مالي سره کوي زیرا الله نه وینه غواړم ګوره دا شی مه کوئ تاسو په دې خلک ولې وښئ نه څه کې څه یې کوي مې راکې زه در کومه د خدای ظالمانو 10 روپۍ راشي او خلکو پکې چېرې 200 او چېرې 300 ټنټونه ووهلو ترولین د اوړو ووهلې مړه د خدای د قهر ویلګې سړیا زه یې روکشم چا به ټینټ درکړم او یو کمبل وکړم د اسخا خوله به یې بنده کړم نه ټوکې را غوړي پیکټ والا دا کوټه ده بس اگاک تیرا لوٹا خو بس دیو کو گونه ښه سړیا کې مو کم کوم انکا ملګرو دې کس مونږ راوستو او مونږ ته راغلې چې دا ګرګانې راغلې ټول وټاکلو دا نه پکې پوره شرکت دي څه دا پکې ملګرو دې مونږ پسې ځکه لګېدلې دي بس شوړا پر اوس په شرمو شرمو دې کوم ګورو هاو شرمو پدې په قهر اخته کا ته څه ګورې خلکو کورونه په دې د کورونو په کورونه دي او دې به څه ورکړي لاس کې به پیکټ غوړي هغه شو ما ته تصویر وباسه شرمېدلو
نه کوم درته واله ولې څه واله بیختیو زمانه ته وختیان کړی او تا چې بوټه زیاتې کړی دی ما وایي داسې هغه وایي بوټه و پیسې درکوم که فونه دې نو پلان مې ته چې پیسې راکې ودې واخه د خفه کې وای او سي ما ته خپل باګین پرېښی دی درکوه څنګه ټول ملک صاحب راځه کنه در روان یم زه چې او ملک صاحب یو خبره ته کومه وای وای دا کسان به پېکي او کو نشي پیولې نو که دا ملکي پرېږده هلکه سلمینه دې څه ګډې وړې ګاډي وړې نه ویم سړی نه نو زه زبرګ یم زه زبرګ یم چې ما ته پته لګي خو ستا غوندې ور دغه غوندې خلک به ما سره تعاون کوي ما به خبرې مخکې کار بیا زما نه پس په ملک صاحب کار کوي ملک صاحب خفه کېږم دا کسان زه پېژنم بس ټیک چې دا څه دي خو زه کوم دي دا مخامخ ناست دي هغه دي راځه هلته به او ما پې کړم دي خو پېکي نه راځه ښه به شي راځه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو ستاسو پیسې نن بیا په داسې یو ښځې ولګېدې موږ لرګي واخیستو دا لرګي به د هغو خلکو په کورونو لګي چا چې په سیلاتو کورونه روان شوي دي دا به د کومې تیرونه به جوړېږي درې به جوړېږي ورونه به جوړېږي دا خلک به آبادېږي دا ستاسو په دغه مدد باندې نو زبردست ستاسو مدد الحمدلله په خپل ځای ټیکلېږي او داسې لګي لکه خټه او ګټه وینو کوټه ولکه یا خو درګه تاسو ماته کمره بنده کا د خلکو ته څه چې دا لرګي ما نیولي او تاسو لپاره غریبانانو لپاره د تختې وباسم ورونه د خولې تارې ګوره مینهوالو دا زما لرګي ته دروغ دلته راځې زما په علاقه کې د خلکو نه پیسې په ګرکپۍ باندې دواړه او ورته وایي زه به دا وکړم او دا به وکړم ملک صاحب دا خو پېژنم که نه په ګانا کې په 200 روپۍ باندې کار کوم او کیمره یې اخیستې ده او دا د سپینې جامې دا غلی و ویم دې داسې کار دی که نه یو پنچري دغه نه بیا خامخا ټایرونه پټول ما پرېږده وی طلاقته ما ته هم دروغ ویلو ته وایي د دې غټه پلر یم چالاکي مه کوه ها کله چې غلګیر شي که نه دوی وایي مونږ دا نه تاسو پکې څوک یې مونږ د خپل پروګرام باندې کې زه ملکي یم یم او نه کوم ستاسو خواله وینم نه بس ما پرېږده ورشه شم دانې ته لاړ او مخې سره موبایل لا وله ملک صاحب نه باران نه خبره وله که نه هغه سره خو نه خابین دي موافق بس که یو پروګرام وکړم بس فلوس ما وایه کوي جی ملک صاحب ولته د موبایل بس خیر ده ما بيقول ذلك كان خبره داسې که نه دې کو بوده هېڅ کار مې پرې نشته زما واړه بچي د موټر ټیکلو کار کوم چې بارګین دا د ټول نظر غلط ده ما ته کیمره ویونی یا به کوې نه خلاص کار لرګي مې راڅخه کوي په دې چې پوز راکاږي مچان به ولره شو خلک وایي چې دا څښا شوي دي لوکشه مړه پیسې روباسه کوم پیسې چې راغلي روباسه دا وګوره شپږ روپۍ ورسره دا یو دا وګوره ورګه خیمې وته نه چې دا سم کړي دي نه خاطر بس پرېږده که نه ده دا ملک صاحب چې دا سم کړي دي نه بعد توبه راکړه دا څومره د شرم خبره ده عالمانو ودرېږه سر د باندې ولم ګوره زه هغې مسافرو وروڼو خویندو ته درخواست کوم چې خدای ته وګورئ داسې خلکو ته دا پیسې مه رالېږئ ودرېږه راولئ اوم کتل نو خدای ته وګورئ چې دې خلکو له دا پیسې مه رالېږئ کوم خلک چې ردې حقدار دي یو روپۍ هم مته نه میلاویږي ټول خلک یې دا په دې جوبونو کې وایي چې څوک پې شراب څکي څوک پې کباب خوري او څوک پې څه کوي او څوک پې څه کوي نو د خدای دپاره دا پیسې دې خلکو ته مه رالېږئ او یو خبره مې واورېده الله پاک فرمایلي دي که نه